امنیت آوردن. اگر بدون قوای خارجی در افغانستان امنیت آورده نمیتونه. من عزیز که تا ابد ما غلام باشیم. مثال از این داره که یک آدم بگیره خانه خود اختیارش به دیگه کس بده که تو بیا میزن اولادای ما رو بگی تو سرپرستی کن. میگه چرا ولی که زن گپ مرا قبول نمیکنه، اصلا برش در جنگ و در جنجال است. کسی بگویی چرا زن تو به دیگه کس دادی؟ میگه والا که مرا روز جنگ میکرد. این منطقه در یک خانه کوچک قبول کرده میتونید؟ شما آماده هستین اختیار امنیت خانه خود به دیگه کس بسپارین به خاطر از اینکه در داخل خانه جنگ و جنجال است؟ وقتی که این منطقه در خانه کوچک خود قبول کرده نمیتونین، چطور این ملک بزرگ با تمام مقدسات و منافعش را به دشمنان میسپارین به خاطر از اینکه شما رو سرپرستی کرده نمیتونین؟ اینا در دوست بیا سر سلام فکوما لاړې د زړه سره سلام د کفاسد په زولنو کې بند شولې په نظم زله نظر سلام نشتون دې د ملت شولې توان بیا شرستون استاد یاسر مشرا داستان شکر پټول هیواد حکیم دی زاید خالد لا عمر مشرا اسمو سلام کړل کعبه قبول تر خور لاندې کلندر مشرا داستان شکر پټول هیواد حکیم دی زاید خالد لا عمر مشرا. استاد یاسر د قوي حنجرې لرونکی او د افغانستان د جهاد لپاره یو نوموتی مبلغ او دا هغه غږ ده چې ډیر وخت کېږي خاموشه ده او تر اوسه پورې د مړي او ژوندي هېڅ پته هم نه ده لګېدلې. په وروستیو کې ځینې داسې اوازې راغلې چې ګواکې استاد یاسر ژوندی ده او په پاکستان کې په یو جیل کې په ډیر مخفي توګه ساتل کېږي. دغه خبره په اروپا کې میشت یو افغان ډاکټر کړې وه. هغه ویلي وو چې د دوبۍ استخباراتو سره یې د شخصي تعلق له امله دغه معلومات ترلاسه کړي دي. وروسته دغه خبره په میډیا کې تر ډیره پراخه سوله. ان دا خبره د استاد یاسر تر کورنۍ پورې هم ورسېدله. استاد یاسر له دې څخه وړاندې هم په یو ځل په پاکستان کې نیول سوی و. هغه بیا وروسته د پاکستان لخوا افغانستان ته سپارل سوی و. هغه په پولي چرخي زندان کې بندي و چې وروسته د ایټالویانو سره د تبادلې په مقابل کې د اسلامي امارت د غازیانو له لوري راخلاص سو، خو وروسته بیا د پاکستاني فوز له لوري ونیول سو. تر یو څه وخته پورې به یې کورنۍ ته د لیک په واسطه احوال ورکوو. بیا دغه احوال قطع سو تر دې چې یو بندي چې استاد یاسر سره یو ځای بندي و د استاد یاسر د شهادت کیسه وکړله او له هغې څخه وروسته دا مشهوره شوه چې استاد یاسر شهید سوی ده. خو دا لا هم دقیقه نه وه معلومه او په دې اړه شواهد نه وو وړاندې سوي چې ګواکې رښتیا استاد شهید سوی ده او که ژوندی ده. کله چې استاد یاسر د دوهم ځل د ژوند خبره راپورته سوه، دا خبره یو ځل بیا په میډیا کې په پراخه کچه منعکسه سوه. ان دغه خبره تر حکومتو ورسېدله. د استاد یاسر زوی وویل چې د افغانستان اسلامي امارت سره یې دغه مسله مطرح کړې ده. خو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې سوې او د استاد یاسر دغه موضوع همداسې ګونګه پاتې سوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې مختلفې جګړې رامنځته سوې. همدا ډول پاکستان افغان مهاجرین ونیول، ویې ځورول او بندیان یې کړل. د دغه موضوعاتو په رامنځته کېدلو سره د استاد یاسر موضوع بیرته ګونګه پاتې سوه. تازه د دې امکان شته ده چې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان سره د استاد یاسر په اړه خبرې وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه له دفتره په یو صادر شوي مکتوب کې چې دغه مکتوب د استاد یاسر کشر زوی احمد یاسر نشر کړی ده، د افغانستان اسلامي امارت استخباراتو ته هدایت سوی ده ترڅو د استاد یاسر په اړه د پاکستاني استخباراتو سره وغږیږي او د استاد یاسر په اړه ترې دقیق معلومات وغواړي. په دغه مکتوب کې راغلی دي: د استخباراتو لوی ریاست ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد تاسو ته د پاکستاني استخباراتو سره د استاد یاسر زمرک د ژوند یا شهادت موضوع شریکه کړئ او معلومات ځینې وغواړئ. وروسته په دې هکله موږ ته اطمینان راکړئ. استاد یاسر له اره د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی و. هغه د جهاد په وخت کې د استاد سیاف د تنظیم معاون و.
په کوچنیوالي کې د لوړ استعداد څښتن و. یو له هغه محصلینو څخه و چې د داود خان له لوري خارج ته د زده کړو لپاره لیږل سوی و. استاد یاسر خپلې زده کړې په امریکا کې کړې وې، خو د دې ترڅنګ د مدینې منورې اسلامي پوهنتون د عقیدې له څانګې څخه هم فارغ و. کله چې پر افغانستان باندې روس یرغل وکړ، نو استاد یاسر هم یو له هغه محصلینو څخه و چې د محصلینو د رهبرۍ لپاره یې لاس په کار سو. هغه محصلین همغږي کول ترڅو د افغانستان په جهاد کې فرهنګي او عملی ونډه واخلي. استاد یاسر د افغانستان د اسلامي امارت د هغه وخت د سیاسي کمیټې او همدا ډول د فرهنګي کمیټې مشر پاتې سوی ده. کله چې استاد یاسر د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مشر وټاکل سو، د افغانستان اسلامي امارت تبلیغاتي کارونه ډیر پر مخ ولاړل. د استاد یاسر ریکارډ شوي کیسټ او اډیو ریکارډونه بهر چاورېدل. هغه تر ډیره د همدغه اډیو ریکارډونو له لارې مشهور سو. استاد یاسر فصیحه، بلیغه او روانه ساده پښتو باندې وینا کوله. له همدې امله افغانانو د ده وینا خوښوله. کله چې استاد یاسر د فرهنګي کمیسیون مشر و، د لومړي ځل لپاره د الاماره په نوم د اسلامي امارت رسمي ویب سایټ هم پر لیکه سو. د دې ترڅنګ فرهنګي کمیسیون منظم کارونه یې غښتلي او د فرهنګي کمیسیون څخه د اسلامي امارت د دفاع ستر مرکز جوړ کړ. استاد یاسر چې اصلي نوم یې زمرک او د پلار نوم یې عصمت الله دی، د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ په بمبئی کلي کې په 1953 زیږدیز کال کې زیږېدلی ده. 4 کلن و چې د خپل پلار څخه یتیم پاتې سوی و. تربیت او سرپرستۍ چارې یوازینی مشر ورور ډګر جنرال بهادر خان په غاړه درلودې. لومړنۍ زده کړې یې د وردګو په بمبئی کلي او مکتب دورې یې د کابل په حبیبیه لیسې کې پای ته ورسوله. 12م ټولګي وروسته یې تحصیلي بورس باندې په هغه کال د هیواد په سطحه 10 ممتازو شاګردانو ته ورکړل سوی امریکا ته ولاړی. په امریکا کې د لا زیاتې مودې پاتې کېدو د لوړ تحصیلات زمینې په درلودلو سره په 1983 میلادي کال کې چې د داود خان کودتا سره سمون خوري بیرته هیواد ته راستون شو او د کابل پوهنتون د حقوق په پوهنځي کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړه. کله چې په هیواد کې کمونستانو نفوذ او په کمونیستي فکر د ترویج د مخنیوي په خاطر نورو با احساسو محصلینو استادانو د کمونستانو د دوی د فکر پر خلاف مبارزه پیل کړه. د وخت په تیریدو سره دغه با احساسه ډله ځوانان او استادان د حکومت د ظلم، جبر او تشدد له وجې شهیدان، بندیان او پاتې نور یې هیواد پرېښودلو ته مجبور سو. استاد یاسر د داود خان په دوره کې پاکستان ته مهاجر سو او د هغه ځای یې د تحصیل د بشپړولو په نیت سعودي عربستان ته ولاړل او د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د شریعت پوهنځي کې د عقیدې څانګه ولوستله. استاد یاسر د سیاسي او دعوتي کارونو ترڅنګ د سنگر مجاهدینو د احوال پرسۍ او نظامی جهاد سره د مینې په خاطر وخت نا وخت د جهاد ګرمو سنګرو ته هم تلو، چې په 1986 کال د روژې میاشتې کې د ننګرهار په شینوارو د نازیانو په سیمه کې د روسانو په ښخ کړل شوي ماین زخمی شو، چې د ماین وړې پرچې او د زخم نښانونه یې تر ډیرو کلونو پورې پر مخ کارېدل. استاد یاسر د لومړي ځل لپاره په 2005 کال د اګست په میاشت کې د پاکستاني استخباراتو له لوري ونیول شو او د څو میاشتو بند وروسته د څو نورو طالب چارواکو سره یوځای کابل کې امریکایانو ته وسپارل سو. نوموړی د کابل په امنیت زندان او پلچرخي زندان کې د 20 میاشتو بند څخه وروسته د یو ایتالیوي بندي په مقابل کې چې د 4 نور طالب چارواکي هم ورسره په 2000 کال د مارچ په میاشت کې تبادله او د مجاهدینو سره په هلمند کې میشت سو. نوموړی د بند څخه وروسته د جهادي مصلحت او امنیتي ملحوظات په اساس د پاکستان قبایلی سیمو په شمول په مختلفو ځایونو کې وخت تیر کړ. په دې دوران کې د مجاهدینو تربیت او جهادي تقویه لپاره ډېرې ستړیاوې تېرې کړې. هلته بیا په 2008 کال کې د دسمبر په 11 نیټه په پیښور ښار کې د پاکستاني استخباراتو له لوري ونیول شو، چې تر اوسه پورې یې لا هم د مړي او ژوندي پته نه لګېږي.